ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به الناس ويل له او كما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدی دواړو احادیثو کې د یو خطرناکی گناہ ذکر کړي. داسې گناہ ده چې مسلمان ته پرې ډېر لوی ضرر دی او ځان ساتل ته فرض دی، او دومره خطرناکه گناہ ده چې د سړي ایمان خرابوي، د سړي نیکۍ خرابوي او په دنیا کې د انسان عزت خرابوي. هغه گناہ د ژبې گناہ ده. په یو موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دوه څیزونه دي که د چا د هغه دوو څیزونو ذمواري واغېسته: من یضمن لی ما بین لحییه وما بین فخذیه. یو هغه غوښه ده چې د دوو جامو په منځ کې ده، او یو د انسان مخصوص اندام دی که د دې دواړو ذمواري چا واغېسته چې دا به په ګناه کې او په نارواو کې نه استعمالی. رسول الله مبارک فرمائی: ازمن له الجنه، زه دې سړي له د جنت ذمواري ورکوم. نو د ژبې واقعي ګناهونه ډېر خطرناک دي، او چې سړی د ژبې د ګناه نه ځان وساتي دا ډېر کامیاب انسان دی، جنتی انسان دی. د ژبې په ګناهونو کې یوه ګناه غیبت دی، دویمه چغلي ده، شیطانت، دریم دروغ دی. دروغ دونه خطرناکه گناه ده چې قرآن حکیم کې الله په دروغجنو لعنت ویلی دی: لعنت الله علی الکاذبین. او زمون علما لیکي چې کوم ځای قرآن او حدیثو کې د لعنت ذکر راشي په کومه ګناه نو دغه ګناه ته ګناه کبیره وی، او لعنت د خدای د رحمت نه لرېوالي ته وی. نو معنی دا ده چې کوم خلق دروغجن دي، الله وی چې په دې زما لعنت دی، یعنی دا به زما د رحمت نه لرې وي. دومره خطرناک شی دی دروغ. او زما رونو چې کوم سړی دروغ وی، حدیث پاک کې راځي چې یو انسان رښتیا وی او دې بیا رښتیا وی، وی الله ذوالجلال فرشتو ته حکم وکړي چې د دې سړي نوم د رښتونو په رجسټر کې ولیکئ.
نو د خدای په نس چې کله دا انسان ذکر کیږي او فرشتې نوم اخلي نو فلانکې رښتونی سړی، فلانکې صادق، الله او د الله فرشتې په صادق او په رښتوني انسان نوم اخلي، دی لقب شو د خدای په نس. او چې کوم سړی دروغ وایي یو ځل وایي نو صبر ورته وکړي، نو چې بیا وایي بیا وایي اخر دا دروغ د ده عادت وګرځي. الله سره چې کوم د دروغجنو کتاب دی په هغې کې وله نوم ولیکي. یو کتاب الله سره د رښتونو دی، یو د دروغجنو. د دروغجنو په هغه لیست کې نوم راولي او بیا چې فرشتې یادوي یا الله یادوي نو په دروغجنې یادوي. څومره خطرناکه خبره شوه. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی دروغ وایي د ده د خولې نه داسې بدبویي ځي چې یو میل کې ته فرشتې تښتي، میل کې دننه د ده د خولې د بوی نه فرشتې نه ودرېږي، لرې ته تښتي. او دروغجن سړی په دنیا کې مرسوي، خلک په اعتماد نه کوي، مړه ویه څه دروغجن دی. ښځه په اعتماد نه ساتي وي دروغ وی، بچی په اعتماد نه ساتي، گاونډیان په یقین نه ساتي، د خلکو په نظر کې هم سپکي او نه پې څوک یقین ساتي. مشهوره قصه د سکول کتابونو کې یو ځل لیکلې وه، یو سړی و ګډه چیلی به یې ساتلې، شیطان غوندې و. دا بعضې ماشوم او هلک رواني شیطاني په دې ذهن کې پرتی. یو ځل یې چغې کړې خلکو ته، ای خلک راشه شرمخ راغې او چیلی رانه وتښتوله. د کلي خلکو ډانګونه په لاس کې او ځنګل ته یې منډې کړې. شرمخ څه شو د خندل، هسې خلکو له دوکه ورکړه او خلک یې په عذاب کړل. مطلب یې دا و چې دا د خلک مې په عذاب کړل او په خلکو مې کوته کې راوستی او یو شیطاني به وکړم، یو ټوقه مسخره به جوړه کړم، زه به مو خاندم، دا خلک به مو خاندي. شرمخونو خلک واپس رالل. څه ورځې پس په رښتیا شرمخ راغی او په ګډو چیلو یې وله شروع کړه. د چغې کړه خلکه شرمخ راغی، شابه راشه. چغې وی خلکه شابه مدد لراشه، چیلې مې برباده شوې. خلکو یې مړه مزه وله دا اول ځلې دروغ نه وی، هسې یو کړولو. دا بیا شیطان دی دروغ وی، خپله شیطاني کوي او موږ له بیا کړاو را کوي، مزه یې وله. شرمخ وله په چیلو کې ښه کارګزاري وکړه، داسې وله چیلې برابر کړه چې ښه چې اخره کې خلک خبر شو چیلې وله برباد کړې وې، ګډې وله خوړلې وې، سې زخمي کړې وې، بلا تاوان یې وله کړی و. وی تاسو ته ما چغې والې ما له رانلې، نو یا بل د دروغ ویلو موږ ویږئ نن بیا همغسې دروغ وی. دا را دروغجن سړي د دنیا تاوان. دنیا کې دې په خبره څوک یقین نه ساتي او اخرت کې د الله په نظم دروغجن سړی رسوا دی. او د خدای په هغه کتاب کې د نوم لیکلی کېږي چې کم کتاب د الله د دروغجنو رجسټر دی، په هغې کې د نوم لیکلی کېږي. په قیامت کې او په قبر کې او په دنیا کې به د دروغجن په نوم بللی کېږي. او چې سړی رښتیا وایي نو په قبر کې او په قیامت کې او خدای فرشتې په رښتون انسان یادوي. او خلک هم دنیا کې هلکه دا سړی رښتونی دی چې څه خبره کوي دی رښتیا وایي، دی دروغ نه وایي، خلک یې هم صفت کوي. نو دروغ لویه ګناه ده. مونږ دروغ څه وایو؟ ګوره دې له وایو چې که رښتیا وایم نو زما د حاجي صاحب به رانه خفه شي، دروغ به ویم چې دی خفه نه شي. که رښتیا وایم دا ښځه به خفه شي، که رښتیا وایم بچي به خفه شي، که رښتیا وایم دا مسلمان ګاونډي به خفه شي. خرونو چې دروغ وی نو ګاونډي دې م خوشحاله که، دوست دې م خوشحاله که، رشته دار دې م خوشحاله که، څوک خفه شو؟ الله خفه شو. نو الله خفه کې او بنده خوشحاله. اقام عقل څه کې سوچ وکړه، الله خوشحاله که. رزق د هغه په لاس کې دی، عزت د هغه په لاس کې دی، ژوند د هغه په لاس کې دی، مرګ د هغه په لاس کې دی. نو بنده خوشحاله الله خفه کې. هوښیار هغه دی چې الله خوشحاله کړي، بنده به خپل کار کوي. بندم خوشحاله ساته، خو چې د الله او د بنده مقابله راشي بنده د خپل کار کوي، خپل رب به خوشحالوم چې الله خوشحاله شي. یاره دا بنده به خفه شي، امداد به مې نه کوي، د الله امداد د ده نه ښه دی. یاره دا بنده مې بیا عزت او قدر نه کوي، د الله عزت د ده د عزت نه ښه دی. یو څو ځایونو کې خیر د وي دروغ جایز دی، ویلی شي.
یو دا چې د دوو مسلمانانو په منځ کې جوړه کې ووایه پکې لږ شان دروغ ولې که دروغ نه وی خو نوره زیاتېږي یو له ورشي بل له ورشي یو د یو بل وی بل د بل بد وی نو که ته ورته داسې خبره وکړې چې ورو هغه خو درپسې کنځل کول او ډېر سخت خفه دی او ډېر بد درپسې وی دروغه به وشي چېرې به مو نه شي ده ته به خامخا وی نه نه خو ستا صفت کوي هغه خو تا په ښه یادوي د هغه نه به بیا ځې یاره ورته وایه چې هغه زما دشمن دی مخالف دی خو ستا بلا صفت وکړو هغه ته ډېر خوښ یې نو هغه هم خوشحاله شي جوړه به راشي نو د دو مسلمانانو په منځ کې که سړی اوړنه راوړنه کوي او دروغ پکې وي په دې نیت چې د دواړو کور پې جوړ شي نو دې ځای کې دروغ جایز دی نمبر 1 دویم دروغ کم ځای جایز دی د جهاد په میدان کې د دشمن مخ کې وی په هغې طرف حمله کوو ښه دې طرف نه نه تاویږو هلکه بلا ملګري مې را روان دي او دا دونه وسله مې را روانه ده چې په دشمن ستا روغ قایم شي یا دروغ وی او دشمن ستا دا سکیم او سازش نه خبر نشي دا خو ته ګټه کې اسلام له مسلمان له دین له دې کې هم جایز دی دریم نمبر کم دی جایز دی محترمې ته بیبي ته دروغ وی خیر دی تا ته وی دا شی راوړه په وس کې دی نشته نو څه به کې تا ته وی دا پلانکې شی راله راوړه او ستا په وس کې نشته چې ولی راوړئ نو که نه راوړئ خو کور دی روانېږي بیا خو تندي له دله 20 غوټې ورکړي تندي را پړسولي بالښت درته اچوي تولی به درته واچوي اوبه به دله راوړي تندي به یې راته بوټ نیولي نو څه به کې خیر دی ورته ووایه دروغ ورته ویلی شي ښځې لاړمه تا چې کومه نمونه راته جامه خولې پیدا مې نه کړی شو خوند یې ونه که وس کې دې نشته هغه ځای کې ګورې دا هم بې ځایه دروغ به نه وی داسې ځای کې دروغ ویلی شي چې ستا وس کې نشته یا دا ښځه در باندې زیاتي قصې پسې بار کوي دین ته پې تاوان رسی دنیا ته پې تاوان رسی بچو ته پې تاوان رسی یا قوم کې رسوا کېږي یا په محله کې رسوا کېږي ښځه وایي نه خامخا به کې نو چې ستا دین ته تاوان دی او یا محله کې رسوا کېږي عزت دې پې بربادېږي خیر دی لږ دروغ ورته ووایه کور به دې هم در وانېدو نه بچ شي او د رسوایۍ او د دیني نقصان نه به هم بچ پاتې شي ګورې دې خبرې داسې مطلب نه دی چې کور به خامخا دروغ وی او تور باټینګن راله راوړه او ښه وي د سره شته او ته وی نه ما خو بازار کې وختل خو نشتم دغه لاوڼ سره ګزاره کوه نه داسې دروغ به نه وی دا خو دې وس کې شته یا هغې غریبې جامې نشته شلېدلې جامې دي یا یو جوړه جامې دي او واده له روانه ده او دویمه ده نه غواړي او ته وایې چېره زه خو وګرځېدم خو ښځې پیدا مې نه کړې نه دا دروغ به نه وی دا خو دې وس کې شته دا خو د هغې حق دی یو د ښځې حق دی دروغ به ورته نه وی د ښځې ضرورت دی دروغ به ورته نه وی د بچو د حق دی ډوډۍ جامه پکار ده دروغ به نه وی دا ګورې مطلقه خبره نه ده ښه مونږ یې مطلقه اخلو دا په هغه ځای کې چې ستا د دین یا د دنیا رسوایي راځي وس کې دی نه دین ترې نقصان دی شرمېږي پې د ګناه مطالبه ډیمانډ نه کوي یاره خیر دی ورته دروغ ووایه دقه رنګې ښځه ده او خاوند ته داسې ډیمانډ کوي چې هغه د ښځې په وس کې نه ده ښځه یې نشي پوره کولی او یا مثلا د دین خلاف څه خبره ترې غواړي نو که ښځه هم داسې څه چل ول جوړ کړي چې ښځې ته خاوند ته دروغ ووایي دا ولې دی دوو ته اجازت شو په بعضې اوقاتو کې همیشه نه ځکه کور پې روانېږي چې ښځې خاوند کور روان شو خو دوه خاندانونه تباه شو منځ کې پکې بچي دي بچي تباه شو دا دریو ځایونو کې جایز د دې دریو ځایونو نه ما سوا به د دروغو نه ځان ساتئ د ربي کریم صلی الله علیه وسلم سخت حکم دی دروغ به نه وی او د الله د کتاب سخته وینا ده چې څوک دروغجن دی په د الله لعنت دی خدای دې د دروغو نه وساتي نمبر 1 دویم چغلي به نه کوي چغلي خطرناک شی دی چغلی کې ګورې دروغ هم شو نمبر 1 یو دروغ شو دویم څه شو دوه مسلمانان جنګولم شو د دوه مسلمانانو منځ کې فساد او فتنه پیدا کولم شو بغض هم پکې پیدا شي حسد هم پیدا شي جګړه هم پیدا شي قتل و قتال هم پکې وشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی لا يدخل الجنة قطات بل ځای کې راځي لا يدخل الجنة نمام چغلی خور سړی به جنت ته نه ځي هله به ځي چې
چې په جهنم کې الله په فرشتو اوډبی او دا ګناه ته اورجي او پاک صافي کی الله به جنت ته ځي. امام غزالی رحمت الله علیه یو کتاب دی احیاء العلوم، احیاء علوم الدین، هغه یو واقع لیکلی ده او امام غزالی ډېر لوی عالم تیر شوی دی. اوس هم چې څوک دی او عالم صفت کوي هلکه وایي غزالی الدهر، دا خو د خپل زمانې امام غزالی دی، ډېر لوی عالم، ډېر لوی د احادیثو د تفسیر د احکام شرعیو د فقه امام د تصوف ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی عالم تیر شوی دی د نبی علیه السلام په امت کې. هغه خپله واقع لیکي یو سړی بازار ته لاړ، یو مرۍ اخیسته. دکاندار نه تپوس وکړه دا مرۍ ډېر خشته مزیدار او مضبوط تکړه مرۍ، پخوا به غلامان خرڅېدل، په څو خرڅې؟ سړی خرڅونکی نیک سړی و، وی بلکل په دې پیسو خرڅوم. هلکه صاحب پکې شته؟ وی ده کې یو عیب دی، نور پکې سم عیب نشته. د کار ښه شین تندر دی، ښه تکړه دی، او خشتم ښه ښکلی دی، تابعدار هم دی چې کمې خبرې لېږم په یو منډه ځي، بیماري هم پکې نشته. د مرۍ دغه عیب دی چې بیمار یا تېښته را تېښته کوي، تښتي هم نه، تښتېدل هم پکې نشته. زما پوره تابعدار دی، یو عیب پکې دی، هغه دا چې چغلي خور دی. زما وروڼو د شریعت مسله زده کې چې یو سړی یو شی خرڅوي عیب به یې ښایي چې ده کې دا عیب دی، او چې عیب یې ونه ښه ګناه یې وګټله. بیا د عیب نه پس که هغه سړی اخیستونکي اخلي وادي اخلي که نه اخلي نه دی اخلي، عیب به دی ښایي. رسول الله مبارک فرمایي چې چا اخیستونکي او خرڅونکي د خپل شی عیب بیان نه که، د ده د دې اخیستلو کې او په دې خرڅولو کې به الله خیر او برکت نیږدي، برکت به پکې نه. او که چا عیب بیان که چې یاره که زما دې شي کې دا عیب دی، نو الله به د ده په دې شي کې خیر او برکت واچوي. برکت خو لوی شی دی ګوره. دا د نبی علیه السلام مبارک حدیث بخاری شریف کې حدیث دی. من کتما هغه غشتونکي خرڅونکي چې کتمان یعنی عیب پټ که، محقت برکت بیعهما، د بیع او د خرڅولو برکت به ختم شي. فان بینا که عیب بیان که، وصدقا او یو بل ته رښتیا خبره وکړه، بورک لهما فی بیعهما، د دواړو په دې غشتلو خرڅولو کې به الله برکت پیدا کړي. په لس شی خرڅ که عیب دی خو په لږ دې خرڅ که، دې لسو نه به الله درته 100 روپو کار برابر کړي. او که دروغ دی وي او عیبجن شی دی خرڅ کو، په 100 دی خرڅ کړه 10 روپو شی، دا به دنه په داسې سوړه وځي چې ته به هم پکې پریشان او پیسې هم دنه لاړې شي. دا خو زه نه یم، رسول الله مبارک فرمایي عیب به ښه ګورې، داسې به نه کړي. نن سبا خو زه حیران یم، په خدای یقین کوه عیبجن څیزونه د عیب نه ډک څیزونه در باندې په ګرانه خرڅوي. ما بل ورځ یو ځای کې سودا کړل، نن یې 4مه 5مه ورځ، یو شاګرد مې دی، شاګرد د حدیثو شاګرد مې دی، د هغه د زوی دوکان ښې پیژندم، سودا مې ترې واغی چې کور ته مې ټول څښا څیزونه را کړي. نو څه کوې ورسره؟ ټول څښم. خدای پاک په چا اعتماد کې یاد ساتئ. دکاندار طبقې تاسو ته خصوصا وی چې یو ګاک د باندې اعتماد وکړي، اعتماد چې ماله دا شی راکړه، نو بیا به د ګاک چې اعتماد در باندې وکړه نو ښه شی به ورکړې، که عیب جن وی دی کې دا عیب. او چې ګاک د باندې اعتماد وکړه نو د بازار نرخ نه ګران به قطعا نه ورکې، پته یقین اعتماد وکړه. او که بیا هم وله ګران ورکې نو ګناه کې. بعضې وخت کې سړی جوړه نه شي کولی، حیا ورځي، او په دکاندار اعتماد وکړي، او دکاندار وي راشه جوړه نه شي کولی، سټ کې وله مضبوط ډق ورکړه چې ښې ډېرې پیسې دې وګټې، وګټه خو آرام دې وګټل، بیا به دله راضي هم نه دا سړی. اوس ماله قسم هم راکړه بیا به په هغه طرف نه ورځو. څه پیدا شوه 2-3 روپۍ رانه وګټلې، خو بیا به نورې نه ګټي، که نور کله خو مې سودا کول اوس به ترې نه کوم. هسې یو مثال مې دله درکړ. نو عیب به بیانه، خامخا به ذکر کې. رسول الله مبارک یو ځای کې بازار ګرځېده، غنم خرڅېدل. غنم چې وکتله لاس مبارک یې پکې ومنډه، لاندې لمدو بره اوچو. هلکه دا ولې؟ وی صاحب باران پې شوی دی. باران د پاسه کېږي او که لاندې کېږي؟ باران کېده د پاسه نه لاندې لمدو. دا دوکه به نه کوې، بلکل قطعا دا ګناه ده. حلاله ګټه ته ګوره، په لږ کې به ډېر خیر او برکت وي، او چې حرامه دې ډېره وګټله دا به درنه په داسې لار وځي چې خفه به مې او درنه به ځي.
نو هغه سړی ورته وایي چې دا غلام دا مرایي خو خرڅوم خو دی چغلي خور دا مړوي دا پوټې خبره ده خدمت تکړه وي نور خو داسې دی چې زمری دی ښه زبردست کار کوي خبره هم مني او ښه تکړه خشتار څه وایي دا پوټې خبره ده دا هېڅ عیب نه دی نقصان نه دی ډېره ښه ده ما عیب بیان کو زه دې سره اخلې واخله بویه ته کور ته زمارونو هر څه برو خو عادت نه برو خوی نه بدلیږي دا یاد ساته رسول الله مبارک فرمایي اذا سمعتم بجبل زل عن مکانه که دا موردل چې غر د خپل ځای نه وړقېده فصدقوه دا خبره ومنئ خو که دا موردل چې یو سړی د خپل خوی نه واوړېد دا مه منئ غر به د ځای نه وړقي خوی انسان د خوی نه نه لقي پته وایي چې د خوی نه انسان نه لقي نو بیا د پیغمبر د راتلو مقصد څه شو دا د مولیانو تقریرونو فایده څه شوه بیا د قرآن فایده څه شوه ځکه الله خو نبي علیه السلام فرمایي بعثت لاتمم مکارم الاخلاق زه خو دې له راغلی چې خلکو ته ښه خوی وښیم او خوی چې بدلیږي نه بیا څه فایده شوه نه خوی بدلیږي نه خو خوی نیکۍ طرف ته مایل کیدی شي حضرت عمر بهادر و بهادری پکې وه دا بهادري خوی وله بدلولی نه شي خو صرف دونه فایده حاصله شوه چې هغه بهادري به د اسلام نه مخکې د کفر دپاره استعمالوله اوس به هغه بهادري د مسلمانۍ دپاره استعمالوي حضرت عثمان غنی سخیو نو دا سخا والا خوی ته ختم نشو د اسلام نه پس خو هغه سخا به مخکې د بوتانو دپاره استعمالوله اوس بیا د الله او د رسول دپاره استعمالوي نو خوی ختمیږي نه بدلیږي یعنی څه دا خوی د یو طرف نه بل طرف ته راړولی شي زمونږ دا محنت د پیغمبر محنت دی چې دا خوی ولا دا جذبات به وي دا غصه به م وي او دا سخا به م وي او دا تیزی به م وي خو دا به مونږ داسې راړو چې د دنیا دپاره نه د الله دپاره شي د نیکۍ دپاره شي د ګناه دپاره نه شي خوی چېرته بدلېږي کور ته یې راوسته هغه چغلي خو پکې و هغه صفت خو هغه کې کار به یې ښه کوه یو ځل راغی دا یاره واقعي دا شیطان سړی چې که نه که دې په دغه کې پرېوځي که نه د ځنکدن په وخت کې پرېوځي نو دی به بیا هم شیطانت کوي زه یم دې به ځنکدن وخت کې که دله شیطان راغی دی به هغه وخت کې هم شیطاني کوي خو مونږ ته خبرې ګناه هغه ټایم سره ښځې ته ورغې د دې مالک دې ښځې له زه خو ستا نوکر یم یو خبره درته کوم خو چې ګورې ما رسوا نه کې وایه نه نه ستا د پیدې خبره کوم که زما نوم اخلې که نه خبره اوټ کې نو بیا درته نه کومه نه نه وایه څنګه خاوند در باندې بله ښځه کوي ښځې ته خو چې دی ووایي خو د پنډه دې په ګولۍ دې وویشته ښځه چې دا زغمي چې بله ښځه پې وکړي نه اسانه خبره ده هر څه زغمي خو که ته ورته د قصده مې چې ښځې دویمه ښځه کوم نو تی بیا تندي ته ګوره خبرې به هم در سره نه کوي یاره ښځې او دویمه ښځه لرې که خدای مې د کوټې د دشمن نه وساتي ښځه چې ته دا زغمي وی خاوند در باندې بله ښځه کوي ته څه خبرې ما ته پته نه ده کله چې ماسخوتن ناوخته راشي او د غرمې کله نی او کله سار وختي وځي خو دا هغه بلې ښځې له ځي که قصه پیسې جوړه کړې ده خو ګورې ښځې دا مې راته وایي چې ما به نه یادې زه خو ستا خیر خو یم ګوره د شیطان له چلم ورځي خبره دله داسې ډولۍ کې مزېداره خشته دومره یې دله خشته کې دننه شرابي لیبل پې د پاسه رپی ولګوي ته وایې دا خو پی دي دننه پکې منځ کې شرابي ښه دا ته رښتیا نو زه تا ته دروغ وایم چې ستا خدمت کوم ستا غلام نوکر نه یم خو ګورې زما نوم وانه بس نه ما له کار ونه ګوره ښځه غریبه خفه شوه او چې دا چا په چا شک پیدا شي ټول نظر یې بیا خوی غریب چې به رښتیا چې د ماسخوتن ناوخته راغی دې غریبه یې وګوره که نه دا واقعي دا غلام ټیک وایي که چې د به سهار وختي ګوره که نه چې دا بې ټیمه شو دا چې چا سره رواني هرې خبرې ته یې وله نظري هغه غریب هسې په لاره رواني دی وایي ګوره که نه ما ته تیز تیز وکتل هغه هسې چې ته مټ داسې وړقې ګوره که نه ما ته مټې وایي حالانکې هغه خوار ته خبر هم نی خوره دا شکونه زیاتېږي شیطان دا شکونه زیاتوي یاره دا شیطان دی لوی په الف لام ورامي دی دا خلک یې غرق کړل بهر کیف وی څه به کوو هلکه دا به څه چل کېږي وی چل راځي نه کې سپیکر چې ونه کې زه په دې علاقه کې یو تعویزګر دی اب هغه تعویز دله وکړم چې د اړه وله ته ورکړم د هغه بلې ښځې نه هله شا به کړ څه پیسې چې غواړي وی نه ابه دا چل کې چې د دې خاوند د دې غړي نه به لږ ویښته را پرې کې که د سر نه دې را پرې کړلم خیر دی ګیرې نه دې را وویستلم خو دا غړي دا ویښته ډېر قیمتي دي دا یو دو درې ویښته ماله راکړه چې هغه تعویزګر له تعویز به وکړي ته تماشه کوه خوله به یې توري تا سره به ښه مینه پیدا شي
ویښته به ترې څنګه را پرې کوو وی دا خوا سانه ده خو چې کله اوده شي نو چاړه به راوالي یقین چي او معمولي خو به ځان نه خبر هم نه یو دوه ویښته له کرپ ورکړه او بس مال یې راکړه زه پېښه زما کار پېښه ښځه غریبه خو محتاجه ده اوس دې ته وګوره چې په ویښتو تعویز کول ډېره خو مونږ هم ډېر سادهګان یو پلانکې سړی په تورې چرګې په وینه تعویز کوي په وینه تعویز جایز دی تعویز کې خو د خدای نوم لیکې نو د خدای نوم به په پلیت شي لیکې وینه خو پلیته را نجسه ده په پلیت شي څنګه تعویز کوې مونږ ډېر قمقل خلک یو هغه وایي توره چرګه راوله کله وایي تور چیلې راوله زه چې دا تور کې څه چل دی دا تور چې مونږ یادو تور چیلې او توره چرګه دې کې څه چل دی د دې مقصد باندې ځان پوه کړې دا چې ته یو تعویزګر و هغه له به خلک تعویزونه له تلل نو چې تعویزونه له ولاړل نو هغه به ورته وی توره چرګه راوله د هغې په وینه دله تعویز لیکم دې غریب ببار و چې خدای توره چرګه خو چې ګور یو ویښته پکې یو بڼه پکې سپینه نه دا لکه مې را پیدا کړم چې بار به ووتل ته کې به ورته هغه د تعویزګر هغه سړی به ناست و څه یې درته ووې یو تعویز را لیکي خو توره چرګه غواړي زه هم کلي ته توره چرګه به پیدا کوم نو وایي داسې کار دی غږ مه کوه ما سره شته زه به یې در باندې خرڅه کړم خو ګورې صیب ته غږ ونه کړې اما میانځ کې د صیب چرګه وه صیب خبر بیا خو راز فاش کېږي که نه سړي به وایي ډېره ښه ده غږ به نه کومه چې کلي ته ځم 200-300 مې کرۍ لګي او بیا تورې چرګې پسې ګرځم دا خو خره په اسانه په 200 په 300 والم خو چې شی میلو شي بیا یې ورکړه تعویزګر بابا له به یې وړه دا صاحب چرګه مې را پیدا کړه یاره خو یې لکه ښځه داسې وکړې کوټه کې پرېږده دته داسې ګپ شپ لګوه زه به دې باندې تعویز کوم غریب بې بار ویسته ده به سبق په تعویز ورکړه زه په مخه دې ښه چرګه به بیا هغه خپل شړي له ورکړه هغه چرګه به دروازې 10 ځله لالېدله او 10 ځله به خرڅېده تور چیلې پیر بابا له او کاکا صاحب له خدای ته وګورئ خپلې پیسې که د سره ډېرې شوي او که ډېرې نی خیرات کوې نو په جومات کې ولګوه په خپلو بچو لګوه په خپلو رشته دارانو غریبانانو یې تقسیم کا په خپل کلي ګاونډ کې مسکینانو له ورکه دا څه کې په کوم طرف روانې څوک به تعویز ولیکي ماشوم له به خپې ته واچوي هلکه تعویز کې که د خدای او د رسول نوم لیکلي د خدای نوم مثلا لیکلي یا د قرآن الفاظ دی لیکلي یا د رسول الله حدیث دی لیکلي نو دا خو د ظالمه د کفر کار وکړه چې هغه خپې ته اچو د خپې سره لګي او ماشوم ورسره منډې وایي دا خو ډېره لویه ګناه ده څوک به څاروو ته تعویزونه اچوي یو سړي مې تپوس وکړه هلکه څاروو ته تعویز دا خو سوټو پورې مری مږي او خپې مږي او غوجل کې ناست دي دا خو د خدای د نوم غټه بېعزتي وکړه بېادبي دې وکړه د کفر کار دی دا کافر شي په ظالمه وی نه موږ پکې د فرعون او شداد نومونه لیکو ګوره نو ما وی که د فرعون او د شداد نوم څه له لیکې د هغې باندې برکت حاصلې نو دا خو هم کفر دی چې د کافر د نوم نه برکت اخلي او که وی چې نه دا څاروی به ترې ویرېږي نو هغه ته څه پته لګي چې د کې د فرعون نوم لیکلی شوی دی او د فرعون نوم وله 10 ځله لیکه د املا پورې وله مګه د څاروي پورې ښه مګه د غلاک پورې مګه نو پی به زیات کړي زمونږ خبر دا شیطان دې زړه ته وسوسې چې دا ولې دا په غلطو مونږ سر یو ولې دا غلط کارونه مونږ کوو ډوډۍ وله دم که خوله کې څاروي له ورکه ګوړه وله دم که خوله کې وله ورکه ماشوم له دا څیزونه کنجکې منجکې دا ماشومانو ته مه اچوه صحیح تعویز د شریعت مطابق وله ولیکه خیر دې دی غاړه کې وله واچوه ماشوم له غاړه کې واچوه څاروي له ګوړه اوړه دم که وله ورکه دا د فایدې خبر د خېټې ته به لاړ شو نو دا زمونږ قمقلتوب پورې مې خبره کوله څوک وایي د اوسۍ په سر من دله تعویز لیکم اوسۍ راله را پیدا کوم اوسۍ راله کومې نه را پیدا کوم نو وایي دا غري دا ویښته وله راوباسه یو څو هغې وایي زه دا خو اسانه شوه چې کله مې میړه اوده شي یو کرپ په ورکړم یو د ویښته به ترې راکاږي هلته لاړ هغه خاوند ته یې وایي سړیه یو خبره درته کومه خو ګورئ خوله کې به پټه ساتې نیکه مې ډېر خیال ساتي او ګورئ زما نو وایه ښځې دې بل چا سره تعلق جوړ کړی څه دې ووایي سړیه وایي زه کور کې خدمتګار نه یم خو ګورې ستا د پیدې خبره کوم چې نه مونږ یاد نه کوې وره چل خو ورځي که نه او نن دې که سبا دې بېغمکۍ دی هغه څنګه ځان ته لاره وارئ وجنې دې پرېږدي دی چېته هر ځای کې چې ګیر کړې خو په دا مازدیګر دله حمله کوي وجنې دي سړیه دا دې سوی ښځه نو ځان چې تره قصد ته اوده که او خرار شروع که چې پته راته ولګي ما خو راته ووایي ته ځان ته تماشه کوه چاړه به یې بل ورځ راغېشتي تېره کړې ده او هر وخت چې دی لالی دی یا دې په دا قانچې دله په دا مری کې در منډي پرېږدې دې نه
سړي وی ګور ما یاد نه کړي سړی واقعي چې هلکه ښځه خو هم کمقل شی خو دی کټ قسم له تورې ځان سره غلې غوندې کېښوده او د قصد ځان و دکه خرارې شروع کړه هغه غریب یې خو پرې کړې هغه په ښه نیت راغله چې یو دوه ویښته به پرې کړم چاړې را واخېسته خو چې دې مرۍ ته را نږدې کړه بس د سر راوچت کړه او غلام خو مې ټیک وایي دا خره چې پې کړې ومه که پې نه م خو بې ځایه لال کړې ومه تورې اوچته کړه شلق یې ورکه سر یې ته یې وغورځوه چې ویې غورځاو ده ورمنډه کړې هغه د ښځې روڼو پسې راشئ خور یې دله مړه کړه مفتو کېدله وجه هسې بېسه یې مړه کړه خو ګورې ما به نه یادوې هغې چې راغله وه خور یې ولیده چې د هغې نه خو وینې بېګې او تړتکې وی لاسونه خپې ټوپونه وی مفتو کې توره کې خو سړی هلته مردار کړه مړی د چغلۍ برکت دې ولید سړی هم لاړه او ښځه هم لاړه دا د چغلۍ دا امام غزالي رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې لیکلي دي احیاء علوم الدین سمن غلط خبره نه ده دومره خطرناک شی د چغلي د دین په مسله ځان خبر کا یو سړي شیطاني وکړه یو سړي دروغ ووی یو سړي چغلي وکړه د دې شیطانۍ او د چغلۍ په برکت چې څومره مړی شو د دې چغلي خور او د شیطان په هغه مړو کې حصه ده دا دې نه وایي چې د قاتل د قتل ګناه شوی نه جناب تا شیطانۍ کړې تا چغلي کړې ده د هغه قاتل چې څومره ګناه شوی ده دومره بس تام کېږي د هغه به هم کېږي خو دومره سره تم شریک کړي مونږ ډېر داسې کوو مونږ وایي دا ما خو مړی نه دی کړی هغه کړی دی نه نه ستا په شیطانتو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د بل په مرګ کې دوه ټکي استعمال کړل دوه ټکي لکه وي عربی کې وي اقتل پښتو کې وایي مړ که دا پلان کې صرف اق لفظ وایي یا وي مړ وایي مړ نور ټکي ونه وایي دو ټکي استعمال کی د دغه دوه ټکو والا سړي په تندي به د قیامت پر ورځ لیکلي آیس من رحمت الله دا پلان کې سړی د الله د رحمت نه ناامیده دی رونو ډېر احتیاط کوئ والله ګورې ستاسو د فایدې خبرې درته کوم هغه خبره درته دلته کوم واقعات هم درته بیان کوم چې ستاسو دین ښه شي ستاسو آخر ښه شي ما ته خپل رونه ښکارئ او دا مسلمانان راته خپل درونه ښکاري او کوشش کومه دا مې د زړه ارمان او تمنا ده چې مسلمانان لکه درونو یو بل سره ژوند تېر کړي ستا اخر ښه شي او اخر دې خراب نه شي دقه مې غټ غرض دی ځان ته هم دا نصیحت کوم او تاسو ته هم کوم نو چغلي دونه خطرناک شی دی خطرناک غیبت به نه کې نه به د مړي کې او نه به د جمدي کې زرقاني ده موطا د امام مالک یو شرح ده حضرت امام مالک رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی موطا دا حدیثو دا هغه شرح د زرقاني هغه هغې کې یو واقع لیکلی ده دا هم ډېره معتمده خبره ده یو ښځه مړه شوه او یو ښځې لمبولې یو غاسله ښځه وه بعضې خلک یې د دې مړو د دې غسل خدمت کوي یو غاسلې ښځې دا ښځه لمبوله چې کله لمبوله هغه صابون مابون یا لاس ماسې پرې راښکا هغه زمانه کې خیر صابون نو صابون په ځای به نور څیزونه استعمالېدل نو چې دې رون له کله د دې ښځې لاس ورسېده نو دا غاسله ښځه وایي دا لمبوونکې یاره وایي دا مړې چې دی دا ښځه وی دوا ورته وکړې خدای دې وبخښي وي دا مې یو ځل په بدعملۍ لیدلې وه ټوله چل خو هم ورځي که نه دا بوډیګانې مجیبه ښځې یو ځل مې دا په بدعملۍ لیدلې وه نو بس اوس خو مړه ده دوا ورته شرمۍ یم او خلکو ته دا ښکاره کوي چې که نه ورسره ښېګړه کوم دوا ورته وکړې چې خدای پاک یې وبخښي خو ما یو ځل په بدعملۍ لیدلې وه خو چې دا ټکې وې دا لاس یې د هغه مړي د هغه مړې ښځې پتون پورې کلک ونښته دا راکاږي نه راوچتېږي داسې ونښت لکه په الپي باندې چې یو شی د شي سره یې نښتي دا زور لګوي هلته کې خلکو وی چې جنازه خو تیاره ده خلک راغلی دی شا به دا مړی راوباسئ که نه وي صبر وکړه مړي خو لا غسل نه دی شوي دا څنګه غسل دی چې نه کېږي خیر خبره پټه کم دی پاتې کېږي د ښځې د هغه غاسلې ښځې لاس د هغې په پتون پورې نښتی دی رون پورې جدا کېږي نه خدای دا څه مصیبت پېښ شپه پکې تېره شو ختمونه کوه درودونه وایه جراګانې خدای ته کوه خدای دا خو د دې مړي رسوایي ده دغسې بېجابه پروت دی او د دې جمدی ښځې م رسوایي ده دا څه مصیبت شو علما م راوله چې خدای څوک حضرت امام مالک رحمت الله علیه دغه زمانه کې جمدی و هغه ډېر لوی بزرګ و هغه ته چې یو دی دغه وخت کې د مدینې شریفې قاضي مو
داسې مسله پیښه ده. غریب راغی نو د ښځې سره خبرې نه شم کولی او نه ورتلی شم، وی پرده به ولګو، د پردې نه پورې غاله صاحب څه چلو 3 ورځې مړی پروت دی. خلکو وی د مړي وارثانو مړی څښا کېږي او ګوره یاد ساتی مړی چې وشي جنازه به در کې ایساری به نه. په شریعت کې جنازه ایسارول ګناه ده، ګناه. په مړي هر قسمه حالت پیښېدی شي. هغه جناب وی چې دا خو هغه مړي والا وی چې به داسې کار دی وکړي د ښځې را لاس پرې کې دې مړوند کې چې موږ خپل مړی ښخ کړو، موږ د مړي بېعزتي نه شو کولی. او د ښځې وارثانو وی نه لاس څنګه پرې کړو، د ښځې د خپې نه را پتون را پرې کړی، را سرمن را پرې کړی ورسره. موږ خپله ښځه خدمت ته تاسو له مړي را لېږلې ده، لاس به ترې اوس پرې کوئ. اوس مړي به بین شروع کړي، دا به څه کېږي. حضرت امام مالک رحمت الله علیه چې راغی پردی ورته ولګوله، ویل د دې غاسلې ښځې نه دی او تپوس کړو تاسو ګناه خو نه ده کړې؟ وی نه ما خو هېڅ هم نه دی کړی. وی نه چې دا ښځه یې لمبوله څه چل خو دې نه دی کړی؟ وی صاحب یو خټکې مې د خولې نه وتې دی. څه دې ویلي دي؟ وی ما دا وویل چې یاره دا ښځې ته دوا وکړې چې خدای یې وبخي او دا مې یو ځل په ګناه لیدې ده په بدعملۍ، او چې دغه ټکې مې وی لاس مې ونښته. امام مالک صاحب ورته وی ښه دا تا په بدعملۍ چې لیدې را ګوان در سره شته څلور؟ وی نه. دې ستا مخکې اقرار کړی چې ما دا بدعملي کړې ده؟ نه اقرار یې هم نه دی کړی. تا په دې عمل لیدې ده پخپله د چا مخکې؟ وی نه په دې عمل مې هم نه ده لیدې. نو تا دا خبره څنګه وکړه؟ یاره وی دا یو ځل په لاره روانه وه، منګې په سر و د اوبو، او د یو سړي د دروازې مخکې ودرېده. نو زما پې دا شک راغی چې ګینې دې سړي سره دروازې والا سره څه یارانه ده، د خدای نیک بخت دی. ودرېدل خو په دې هم کېږي چې بنده ستړي شي، ودرېدل خو په دې هم کېږي چې پکې چې ته څه ازغۍ مزغۍ مات شي، یا څه سره ډغره وخوري، یا چا ملګري ته ولاړئ. نو صرف په ودرېدو دې دونه تهمت په دا مړي ولګاو او شرموله دې رسوا کوله دې. تا ته دې اقرار نه دی کړی، په دې ګناه دې لیدلې نه ده، 4 ګواهان د سره نشته او تهمت دې په مړي ولګاو. وی به دقه ټکې مې وویو، دقسې په ګناه مې نه ده لیدلې، خو دغسې مې لیدې وه. وی داسې کار دی چې اوس به تا له 80 دورې درکوم، تا حد قذف در باندې جاری کوم. والذین یرمون المحسنات المؤمنات څنګه دی ورپسې چې په پاکو ښځو باندې الزام ولګوي او بیا ثم لم یأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة. 4 ګواهان چې اوسنی 80 دورې وله ورکړي، 80 دورې درکوم، هله به کار ټیک کېږي. بس ښځې هغه لاس همغه مړي باندې پروت دی، په دورو شروع کړه، یو دوره ورکوي بله ورکوي، خو چې 80مه دوری ښځه وواله هغه غاسله لاس یې د مړي نه جدا شو. خو دا کارونه او کرتبونه دا قصې پسې دا هر وخت نه ښکاره کېږي. دا خدای کله کله دا خپل قدرت اظهار کوي، همیشه نه کېږي. دا سزاګانې به الله د قیامت پر ورځ ورکوي. د مړو بد به هم نه وایه. مړي چې وشي کفو عن مساوي اعمالهم، نبی علیہ السلام فرمایي د مړو د بدو اعمالو ذکر مه کوئ. اذکروا محاسن موتاکم، د خپلو مړو ښه بیان کې، بد یې مه وایې. نبی علیہ السلام وی دی خو اسم که څه ګناه کړي نو هغې ته ور ورسېدل، تې سره پاړه بد وی. که یو مړی داسې وي چې هغه غلط عقیده لري او د هغه غلط عقیده او غلط عمل په خلکو کې خور شوي وي او خلک په هغې لګیا دی عمل کوي، نو ذکر یې وکړه چې خلک یې د هغه بدعملۍ نه ځان وساتي، کنې د مړو به هم بد نه وی. غیبت په نه د جمدي کې او نه به د مړي کې، سخت وبال او سخت جرم دی. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ د حضور پاک صحابی دی او راغی نبی علیہ السلام ته ما ګناه کړې ده. حضور پاک مبارک ته مخ دی بل طرف ته واړو، دی بل طرف ته راغی، وی د الله رسوله ما ګناه کړې په ما حد جاری کا. 4 ځله ته حضور پاک مبارک مخ اړو، هغه بار بار وی. نبی علیہ السلام مبارک ته پوره تپوسونه وکړل، جرم یې کړی و. صحابو ته ویل دی بوځ او سنګسارې کړي. چې کله یې بوت او صحابو سنګساره و نو دا د مرګ دا درد ډېر خطرناک دی، د منډه کړی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره یو جامه د اوښ پرته وه، په هغې یې وویشته و، دې غریب را پرېوت ساتې ووت او رده نه وینو دارې والې د حضرت عمر په جامو پرېوتې. ده ورته خیرې وکړه حضرت عمر فاروق، اے معاذ خدای دې داسې داسې کا، که تا دا ګناه نه وې کړې نن به زمونږ جامې په وینو لیت شوې. چې راغی حضور پاک مبارک ته صحابه وي څه چلم ورسره وکړو؟ وی صاحب سړی مو سنګسار کړو. وی صاحب هغه درد لږ تنګ که نو منډه یې کړې،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ د اوښ په هغه جام وویشته او خیره یې ورته وکړه. رسول الله مبارک فرمایي عمر بد دې وکړل. زما د قسم دې ماعز داسې توبه استې و داسې توبه که دا توبه د ټولې مدینې په خلکو یو روایت کې د ځمکې ذکر دی د ټول ځمکې په ګناهګار طبقه تقسیم کې د ټولو توبه به الله قبوله کړي. هغه داسې توبه ویسته ته بیا وایې چې دا ګناه وکړه. نو د مړو د بدو ذکر به نه کوي چې یو مړی بد وکړي څه پته لګي د مرګ نه مخکې هغه توبه ایستي او که نم د ایستې هغه ورغې که نه خدای الله پیښه وله د هغه بد عمل پیښه زمې د هغه بد عمل د ذکر کولو څه ضرورت دی. د مړو ښه ذکر کې ښه ووایې چې دا ښه سړی و دا نیک سړی و بد به نه وایې نه د جمدو نه د مړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تللی دی صحابو ته بیان کوي یو قوم می ولید چې په دا شونډې ولا په قینچو پرېکولې دا شونډې او چغې به یې والې تپوس مې وکړه دا څوک دي وایي دا هغه خلک دي چې په دنیا کې به یې غیبتونه کول. یو بل قوم مې ولید چې دې وختي کې به یې وله سیخ ورکه او راښکه به یې د دې غوږه پورې به یې وله شلو بیا به یې دلته سیخ ورکه دا بل غوږه پورې به یې شلو دا به جوړېده دا به یې وله بیا شلو دا به جوړېده دا به یې وله بیا شلو هغه به چغې والي وینې ته به یې دی مې دا څوک دی وایي دا هغه کس دی په دنیا کې چې دروغ وي دروغ او دنیا ته به دروغ خورېدل. ویلون نبی علیہ السلام فرمایي لمن هغه انسان لا ډېره لویه تبعی ده چې هغه دروغ وایي دې دپاره چې خلک پې وخاندي. وایي د ویلون له درې ځله فرمایي دا سړی دې برباد شي دا سړی دې برباد شي. من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار چې کوم په دنیا کې دوه پړیقه دی یو ته په یو مخ خبره کوي بل ته په بل مخ خبره کوي شیطان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ به په داخله کې د اور جبه پرته د اور جبه په کې تاویږي راتاویږي. موږ پراپیګنډې څو نه کوو دروغ پراپیګنډې دا ډېر لوی جرم دی خطرناکه ګناه ده لوی ګناه کبیره ورته وایي. نو په دې ژبه شیطانت هم کېږي دروغ هم پې وایي غیبت هم پې ویلې کېږي شیطانت هم پې کېږي دا ټول جرمونه د دې وړې ژبې دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که ما له چا ذمه داري راکړه چې په دې ژبه به دروغ نه ویم دې سړي له زه ذمه داري ورکوم د جنت چې دی به جنت ته ځي دروغ چې په دې ژبه نه وایي. یو نیک انسان دی په یو مجلس کې ناست ومه نو یو مجلس کې غیبت کېده وایي دې پاڅېدم وی لږ ساعت پس بیا رالم چا سره مې کار و وی چې رالم هغه غیبت همغسې شروع و وی ما هسې واورېده خو توجه مې نه ورکوله چې وده شوم خوب مې لیده په خوب کې یو سړی را لګیا دی او څخه د خنزیر غوښه د مرداره چینجي پې لګیا دي د هغه خنزیر د هغه مردارې غوښې ننوړی راغلي او ما لی راکوي ځم چې دا خو نه خورم ستا پلار به یم خوري په زور یې زما په دا خوله کې را منډي او ما له الټی راځي چې دا خو څخه بین کوي د خنزیر هم ده او چینجي پې لګیا دي دا ولې راکوې یو ستایل ته مسلمان غوښه خوړه هغه خیر دی او دا نه خوري. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا قرآن کې الله وایي غیبت داسې دی د مسلمان غوښې خوړل دي وی په زور یې راکوله الټی مې وکړې په هغه خوب کې چې راویښ شومه دا بزرګ وایي قسم په خدای چې 13 ورځې مې د خولې د هغه څخه بوی ته او د کشف خاوندانو پې پوهېدل زمونږ د خولې نه هم دغه بوی ځي خو مونږ د کشف خاوندانو یو پوهېږو پې نه هغوی به پوهېدل مونږ نه پوهېږو مونږ ته پته نه لګي. دروغ دې نه ځان ساتئ ستاسو پکې خیر دی غیبت دې نه ځان ساتئ چغلي شیطانت دې نه ځان ساتئ دا د ژبې ګناهونه دي. دې ژبه کې د یو حدیث کې دا هم راځي چې دا خلک به د ژبو کې به له سیخ ورکړي او د قیامت پر ورځ دې نه اویزان دي. الله اکبر خدای ومساتئ اسان چې ژبه له معمولي غوندې ستن وروړه چې در ته ټینګ شي څومره خطرناکه خبره ده. دې په دې تصویر راواله الله ولې نه یادوي لا اله الا الله 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 درود شریف پې ووایه لا حول ولا قوة الا بالله پې ووایه څه پې ځان له دې ژبه ستړې کړه چې د چا غیبت دې وکړه نو هغه ته څه نقصان ورسوي سم نه خلک ستا مخکې خو به تا سره وخاندي خو چې اخوا شي نو بیا په تا پسې بد وایي مړه خولې خرابه دار چا پسې لګي نو سخت ګناه ده. نو په دې وجه مې د دې ذکر وکړو. یو اخیري خبره درته کومه زمونږ د جمع میر احمد لالا دې خدای وبخي دقه ځای به ناستو دقه ځای هره جمعه به دا ځای ناستو وفات شوی دی او ډېر ښه سړی و زه درته رښتیا خبره کوم
زه چاپلوسه مولا نه مونه چا چاپلوسي کوم رښتیا خبرې کوم د مولوي صاحب د خدای پاک وبخي د هغه یې ډېره موده خدمت کړی دی هر د ماښام نه پس به یې ورسره ده او عبدالغفور لالا ناستو ډوډۍ به یې ورسره خوړه او ورسره به ناستو او د هغه نه د مسلو تپوسونه به کول او زمونږ د دې جومات بانک به یې وی ما به ورسره خاندل مشر و ماما مې ګوره د بانک اختیار ستارې ښه نیازلي کوي ته به ورته وې خوشحاله به شو او د ټیم مې په دغه تېره جمعه هم دې تپوس وکړه مې ماما ټیم پوره دی که نه وایي 2 منټه پاتې دي د ټیم پابند سار وختي به یې بانک وې کله به دې ده وې کله به هغه وې سار وختي به یې بانک وې او د ټول کلي کې به یې بانک اورېدی شو اواز هم الله اوچت ورکړی او ښه انسان و مونځګزار او په دغه سار یې مونځ هم کړی دی او تهجد هم کړی دی نن یې غالبا 3 ورځ د چې وفات شوی دی نو هغه ته به هم د اخلاص دعا وکړو دا بیا چې ته بل وخوري هغه ته به هم د اخلاص دعا وکړو دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي او مونږ ولې دا شهادت ورکوو دا د مړي دپاره چې سړی د نیکۍ ګواهي ورکړي دا د هغه مرده دپاره ډېر لوی خیر او برکت دي نو مونږ ولې دا ګواهي ورکوو چې میر احمد لالا ډېر ښه سړی الله دې مغفرت نصیب کړي او تاسو ټولو ته زم دی ما ته وارثانو نه دي ویلې زه درته وایم دلته کې دوکان پاتې شوی دی سوداګانې خرڅې کړي دي خامخا هره سړي نه کله په تیر کې زیات او شي کم او شي نو که چا ورسره غریب سړی او ښه سړی څه حقوق متعلقي د خدای دپاره یې وبخئ پروردګار دې مغفرت نصیب کړي الله دې وبخي او الله تعالی یې د آخرت دغه لوی سفر د خیر او د خوشحالو وګرځوي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د مسلمان دپاره د ناګهاني مرګ د خدای ډېر لوی رحمتي نو خدای دې ولې دا مرګ رحمت وګرځوي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي الله دې ولې اجر ورکړي که نور څوک مردګان زمونږ ستاسو وفات یې خدای دې ټولو بخي او چې کم نیک عمل دي زمونږ دا دی الله مونږ له په آخرت کې په کار راولي خدای دې هم دا غیبتونو د چغلو حسدونو بغضونو نه په امن او امان کې وساتي پروردګار حاضر جمع ټوله وبخي د چا په زړه کې څه حاجتونه دي پروردګار ته ولې پوره کړي تیم د غمونو مصیبتونو امن او امان سره وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین زمون د دکان پته یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سی ڈی سنٹر نشترآباد براستا مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خپل دکان موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115